ملګرو ملتونو یو وار بیا په اوکراین کې د جنگ په ځای د مذاکراتو د لارې خپلولو غوښتنه کړې او ویلي دي هر چا ته معلومه ده جنگ د بربادۍ نه سیوا بله هیڅ ګټه نشي راوړی. د ملګرو ملتونو مشر انټانیو ګوټریش ویلي د دوی ټول ایجنسۍ د یوکراین د ولس سره د مرستو په هلو ځلو کې مصروفه دي. د روس لخوا په یوکراین کې د فوزي عملیاتو سیوا کولو سره د بشري حقوقو سرغړونې هم سیوا کیږي. موږ ته پته ده چې د جنگ نتیجه څه راوځي. د عامو خلکو مرګ ژوبله، د ښځو، ماشومانو او د سړو د کور نه بې کوره کېدل، لوږه، غربت او په غټه کچه اقتصادي کمزوري راوستل وي. شخړه په پراخه کچه د بشري حقوقو نفي ده. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر میشیل بیکلیټ ویلي دي چې په لکونو خلکو چې پکې د زیات عمر او کمزوري خلک هم شامل دي د مځکې دننه د ریل ګاډو په سټیشن غونډې ځایونو کې د بمونو نه د بچ کېدلو لپاره پناه اخیستلې ده. بیکلیټ وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې تر مخه 4,02,000 خلکو د ملک نه کډې کړي دي او بیا لا نور زیات خلک په ملک کې دننه بیکوره شوي دي. The military attack on Ukraine is putting at risk countless lives. په یوکرين د فوزي حمله په وجه د لا تعداد خلکو ژوند د خطر سره مخ شوی. د زیارت په سحر په یو شپه کې وو ماشومان په ګډون 102 کسان مړ شوي دي او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. زیاتره عام خلک د چاودیدونکو وسلو په وجه مړ شوي دي. داسې وسله چې زورې زیات وي لکه د جنگي جازونو بمباري، میزایلو او د درنو وسلو استعمال په دې کې شامل دی. زما یره دا چې اصلي مرګ جوړه به زیاته وي. اوکراین په روس غږ کړی چې په سمدستي ډول د ډزبندي وکړي او د اوکراین نه د خپل ځواکونو وباسي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.